بیا خو دلته اړتیا ده دې ده چې زموږ استاد چې په لیسانس یې باید ماستر سي، چې ماستر یې باید دکتور سي، ځکه دا علمي سلسله خو نو ده چې پر کمزوري کیفیت یې استاد پاتې خو ترقي نه راځي. نو د دې اړتیا ده، هغه اړتیا هلته پوره کېږي چې موږ پوهنتونو کې نور پر دا ضعیفه حالت پاتې نه سو، قوي سو، د لیسانس نه ماسترۍ ته پورته سو، د ماسترۍ نه دکتورا ته پورته سو. که خپل په وطن کې دا ظرفیت د استادانو ولرو، د وطن نه یې پوره کړو، که نه د خارج نه استادان راوغواړو. الحمدلله په دې کې د مشرتابه حفظه الله کامل تایید د ځان سره لرو چې په هر مجلس کې په هر شورا کې دا ویلي دي چې تاسو په هر څومره قیامت کېږي درته اجازه ده تاسو استاد کولی شئ چې راویې غواړي. په دا تېره شورا کې هم دا فیصله وکړه چې استادان راوغواړي. د بلې خوا مو دا مکلفیت دی چې دغه محصل ته باید موږ خو که دکتورا وایي دکتورا زمینه ورته برابره کړو، که ماستري وایي د ماستري زمینه ورته برابره کړو. الحمدلله د اسلامي امارت تر راتګ وروسته په خصوصي پوهنتونونو کې، په امارتي پوهنتونونو کې الحمدلله دا مسله ښه پر مخ باندې روانه، او داسې نه دی چې بې کیفیته روانه ده چې بس مازې دکتورا ایجاد کړه نور نه استاد مناسب دی نه نصاب مناسب دی، هغسې بیخي نه ده. هغه ټول معیارونه دلته په نظر کې نیول کېږي. دا د خصوصي پوهنتونونو ملګري دلته ناست دي، دا بعضې ملګري داسې دي چې د دې بعضې برنامې په دا نن برنامه دغه کې شته. هغه طریقه یې داسې ده چې یو وارې دوی پیشنهاد وکړي چې زه مثلا د کمپیوټر ساینس پوهنځی غواړم. دا پیشنهاد یې راځي وزارت ته، وزارت یې راځي کوي برنامه علمي ریاست. برنامه علمي ریاست دې راغواړي چې تاسې دغه برنامه غواړئ، تاسې د دې دپاره کم امکانات لري. نو ابتدایي چې دوی قناعت ورسره وکړي، بیا موږ بل د خصوصي پوهنتونونو دپاره شورا لرو، په هغه شورا کې دا مسله مطرح کېږي چې آیا دغه رشته اوس په دې ولایت کې د دې ضرورت شته که نشته، د دې خلکو اړتیا ورته شته که نشته. چې د خلکو اړتیا هم ثابته سي، ضرورت هم ثابت سي، د دوی وړتیا هم ثابته سي، بیا په هغه مجلس کې فیصله وسي چې بس دا دې طی مراحل سي. بیا 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې دا مسلمانان د خصوصي پوهنتونو والا په امکاناتو اخته وي. که طبي پوهنځي غوښتله تدریسي روغتون به برابروي، لابراتوارونه به برابروي، نصاب به برابروي، استادان به برابروي. چې دا ټول یې برابر کړه بیا په خصوصي مجلس کې په هغه بل کمیسیون کې دوهم وارې بیا فیصله کېږي چې اوس یې امکانات برابر کړي دي، اوس یې نو عالي شورا ته وړاندې شي. درېیم وارې بیا دلته عالي شورا ته راوړل کېږي، بیا دا مجلس فیصله کوي چې اوس چې نو دغه پوهنتون ته دا دولتي پوهنځی ورکول شي.